د یو ملګري تپوس کړی دی چې د دې قسم دا روجي دا به یو ځای نیسي که دا به جدا جدا نیسي. په دې باب کې د اهل علمو اختلاف شته دی چې د قسم دا روجي دا جدا جدا نیول پکار دي که یو ځای نیول پکار دي. دوه رایې پکې د اهل علمو دي. یو رای د اهل علمو هغه دا چې دا یو ځای نیول پکار دي او قرآن کریم کې الله ذکر کړی دي چې که څوک د خوراک طاقت نه لري او د کپړو طاقت نه لري نو فصيام ثلاثه ایامین، نو بیا روجې د درې ورځو دي. نو په قرات د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کې راغلي متتابعات، ناغه د یو قرات دی اگر چې قرات شاذ ده خدای یو تفسیر کېدلی شي نو پر لپسې ونیول پکار دی. په دې کې دوی مرای د اکثر ائمه د اغي وی چې دا د قسم دا روجي چې کوم دي کدا یو زینی سی ډیره بهتره ده او که جدا جدا نیسی نو ام جایز ده. وجه دا ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې خلکو قسمونه ډیر کړي دي او دا ډیر واقع شوي دي، لیکن یو نص صریح نه په قران کې او نه په صحیح سنت کې هغه دا راغلي دي چې دا پر لپسې نیسی. سره دینه چې دا کثیر الوقوع ډیر واقع کېده خو دغه باوجود چرته یو نص صریح هغه نه دی راغلی. نو احتیاط خو په دې کې دی چې پر لپسې سړی ونیسي د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د قرات په بنیاد باندې، او که چرته چا جدا جدا ونیولي نو ان شاء الله دا هم جایز وي. د خیره د ملګري ته پوس کړی دی چې یو کس و او هغه ته یو مولا د ګیره بار کې ډېر خطرناک خبره کړې ده چې هغې دا ګیره دا یختۍ سره اوږده کول شانته او بس هغه ورته ډېر غلط الفاظ ویل چې داسې ګیره دا خو زما زیر ناف ده، دا څه ګیره ده، دا ګستاخي ده. وکړه ده بالکل دا ګستاخي ده، دا ګستاخي ده چې کله د هغه ګیره غټه وه او هغه ورته داسې الفاظ ویلي دي دا ګیر ګستاخي کړی. یو خو هغه ده چې ګیره یې وړه وړه غوندې وي او هسې د غوسې د وجې نه یې ورته ویلي که نه چې دا ګیره څوک درې ساتي نو خو ګیره ده نسري ده چې کوم د قبضې نه کمه وي. یو ګیره هغه ده چې خاص سنت طریقه باندې چا ګیره ساتلې څوک بس داسې مسخره کوي نو دا ګستاخي ده د شعائر الله او په دې سره سړی چې کوم دی نو هغه ایمان دا خرابېږي او دا به توبې الله ته وباسي. نو دا بالکل ګستاخی ده ځکه دا شعائر الله د هغې بېعزتي کول دا د قرآن حکم دی چې لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. تاسو بېعزتي مه کوئ د نښو د دین د الله. نښو د دین د الله د دین ډېر شی نښې دي چې موږ ظاهري دي، قرآن دی، حدیث دی، اذان دی، مونځ دی، دغه دی دا روژه ده، دارنګې حج دی، صفا مروه وغیره، دارنګې پای کې ګیرم ده. د دې بېعزتي کول دا د قرآن خلاف کول دي.